حضرت موسی علیہ السلام زمانہ ده. بنی اسرائیل خو عجیبه خلکو. نو یو کس پکې راغی نو موسی علیہ السلام ته وایي ورنه آشنا سوال نه وی ته الله ته سوال وکړه نو چې مال په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړی ده کنه، یو ورځ راکې بله میاشت کې تر څو کاله چې دي اده ټوله مال خدای په یو ځل راکړي. د 10 کاله او د 20 کاله جون کې ارسونه جون کې الله ته پته یې نو 10 کاله می جون دی او که شل دی او که 10 دی او که 15 ورځې دی، خو چې خدای سونه مال په دې وروسته جون کې روزي مقرر کړي کنه اده مال غونډه راکړي. یې بیخ دی وز بیا بس خوري چې غونډه دل در کې بیا خو ورسته سخوري بس وی لګي ورځې خېدي خدا خوان خېدي الکه وی یوان ولا خدا خدا لا وری په دکان بچرجان وی یو ورځ ډوړه خدا خو چې خشتای او جلال لګه یو وخت او لګه بل وخت او لګه بل وخت او لګه بل وخت نو د یو ورځ غ خوان به مونږ شي دا ټوله په یو ځل خدا نو ته وی بس مال دا سوالو کا چې زما غټول روزي مالا خدای را غونډه کی که یو میاش په 13 شو خپ خوشاله او که 2 په 13 شو په خوشاله او که هفته په خوشاله 13 شو ورسمره چې خدای مقرر کړي. خیر موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل سره ډیره گزاره وکولا. الله ته سوال کوي خدایا وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقديري فیصله دي الله زما امتی دي او ډېر په مینت او ډېر خاص سره مې دي دا سوال ولا قبول کا چې دله څومره روزي مقرر ده پرستو عمر کې دا ولا غونډه په یو ځل بس ورکا کدی میاشت خلاص یو کله ورځې کې بیا لوګي مریو کار سکی. سوال وشو الله ولا ارس ورکل. حضرت موسی علیہ السلام په سفر تلو هغه خدا خیال چې ځخه روزي ورکړې شو او دا بل سره کې پیندل لته د کې شل ورځې کې خلاص شي اجه خلاص شي دې په چوکارې پیژه الله نظام دی. چې موسی علیہ السلام سره مده پس راغی هغه ته پوسو کو او دا غزه ته ورغی سبو د سړی بنگلی دی او د سړی غلامان دي وینځي دي ګړې چيلې دي او د دنیا مې علمان دي اوس کینه اوس پاسي او خدای دا سوچو اخو لک شیو اته الله زما په دعا ولا ورکړه اخو پټي غوندې شیو د 15 شپږو لسرو د خوراکو د خوراک چې بندې په یو ځل خلاصي د بچو سره دا خو سړی بنگلی دی او بلډینګان دی او ګړې چيلې دی او د دنیا مالدار دی سړی هغه کې بدل دی تاسو به ما غیما وی دا سوچو بس وی دا ګورل الله ته فورن رجوع کړه. پیغمبر خو الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شو او دا خو د دنیا سامان دي د سره او مالدار دا خو دې نه چې د ځامن نه چې کلوسی نشي خلاصوله او د دنیا مېلمان راځي. الله وتسوي وی موسی سره دی او خيار او امتی دی او خيارو ما سره تجارت شروع کو سړي ما سره تجارت شروع کو. الله را دې څه مطلب وی مطلب دا چې کم شی مې ولا ورکو نو بس فقیران راغون کلو پاغوی خرچه شروع کړي او میلمانه به راغوختلو پاغوی خرچه شروع کړي. شیخ مولغون په یو ځل ورکو ډیرو بس په میلمنو او سبب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه. نو موسی ته پته نه لګی چې یو په ځای کې وسو بیا ورکو یو روپیا چې لګی سو ورکو وسو ورکو چې دوه لګي سور لسو ورکو چې زرو لګي نو وسو زرا ورکو نو خو یو په وسو ورکو. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قران کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجه څوک د الله په لار کې خرج کوي دا غي دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه دا غینا و د غزرغون شي تیله او ار یو تیله کې وږي وي نو او وږي شو په یو وږي کې سل دانه نو وسو شوي یو دانه نه وسو جوړم بلکې والله يضاعف لمن يشاء. الله چې والدینم زیات ورکړي. نو سړي دې ما سره تجارت شروع وکړ نو چې ما سره تجارت شروع وکړ نو ما وسره څه چلو کو ما ولا چې د څومره میلمانه بو او څومره نو د ما تقدیر کې ولو لیکل فرشتو ته لیکل په لوح محفوظ کې دې سړي لا چې څومره د دوه خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي ولا چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشابه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوا وته تکړه چې تجارت ته شروع کړي دي ته بستړې شي خو الله او د الله فرشتي بستړې نشي بنده ستړي کېږي الله نستړي کېږي. بنده محتاج الله محتاج نه دی. یو ځل
عدی ابن حاتم دا حاتم تائیز دوی و عدی رضی اللہ عنہ صحابی دے پا مجلس کے ناستو نو دا آیت نازل شو دا دے آیت ذکر کا نبی علیہ السلام کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ دے عیسائیانو خپل دینی مشران خپل مولیان دے ارباب گرزولو دی تب رب ہوئے کہ دا زمون رب دے دا زمون مولا او دا زمون مذہبی مشر زمون رب دے نو عدی ابن حاتم پا نبی علیہ السلام دا سوالو کو ویدا اللہ رسولہ من خو خپلو مشرانو تا دا ندی ویلی کہ دا زمون رب دی ارباب دی دا زمون خدایان دی دا خو من ندی ویلی او قرآن وی چی ویلی دی نو نبی علیہ السلام و تسوی ویولی عدی چی ستاسو مولا ستاسو مذہبی مشر بدل کم شی حلالو نو حلال با موتوی کنا او چی کم شی بدل حرامو نو حرام با موتوی یو بالکل چاغي برا لباز چیز حرام کا جدا حرام دے مونږ به حرام دے او چاغي برا لباز چیز حلال کړ مونږ به حلال دے ودا ربوبیت شو کړ ربم دې ته وایي چې شی د حلال او حرام ګرځي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ذکر د ځان نه یو شی حلالول شم او نه یو شی د ځان حرامول شم دا خو الله ما توي چې دا شی حلال دي تاسو توي ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مبين دي بیان د دې خبرې کوي دا شی حلال اللہ وی دا شی حرام اللہ وی نو دا غی الگ دا خیالو چی گنی دی وزان لشی حلال حرام کئی نورتے وی دا ما دیر انتہائی خواہش تی شوق میں زیاد تے مالا پاکی دا زین اجازت راکا صحابہ ناس تو اغیوی اف 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 دا سز خبر کے دا لکولو خبر چی تا حضور پاک ممخ کے لیکن نبی علیہ السلام لخوا اللہ دا پیغمبر سر پویا دیر زیادتا ورکڑی پیغمبر پوئی میرے زیاد آغا وطوی چاسو غلی شیدی پیوم اصلی توی دل تر نزدے شماتا نزانتے نزدے کا وی دا دین اجازت غوارن او دا اللہ رسول دا پاکی غوارن وی تحبوهو لی اختکا وی تدا زنا خپل خور لخوخے چستا خور سردی سوک بدملیو کی اغوی دا اللہ رسول قربان تا نظمان مور پلار قربان خور لچتا دا خوخو زما خور تا بسوکرانی دیشی او وی سیب نبی بل سوک خور لخوخه کی وی مور لخوخه چستا مور سر سوک دا چلو کی وی دا اللہ رسول دا سوے قربان نبی زمور لخوخه کم نبی بل سوک مور لخوخه کی وی خد لخوخه یا قربان دا سوے نبی ز خد لخوخه کم چی دا ما خد سر سوک بدملیو کی نبی بل سوک خد لخوخه کی وی لور لخوخه قربان دا سوے نبی ذلور لخوخه کم نبی بل سوک لور لخوخه کی بس سڑے پیش ہو کہ پارے راجیبہ طریقے پہ کلمہ کہ زیخ پل لور لنخوخم کہ دما لور سر سوک بدملیو کی دما خد سوکو کی دما مور سرو کی دما خور سر زخو پل لنخوخوما نو کہ دا بدنا زکم چا سر بکوما دا اسمان نبسوک را پریوزی سا اب سوکی اب یا دا چا خوری یا بدا چا لوری یا بدا چا موری او یا بدا چا خدر نو چې خپل نه خوخه نو بل سین خوخه اما د بل خور لور مور خدای کبانی بس علی پوي شو او واقعي ما زما د سره چې سو کوي خود په بد غنم بلا غسر والے وکم ابم بد غني وی دا الله رسول بس پوي شو ما نه غوالم د زینه اجازه تا حضور پاک بلا پسینه باندې لاس کې خو او دعا وتا وکړه اللهم طهر قلبه اللهم څنګه دې نقي قلبه اللہ یا اللہ دے پاک کے دا زل صفا کے او دے پاک کے اصلی وی کہ دا پیغمبر مبارک لاس میں پسینہ کے خو دا نو لکے میں یخوال محسوس کا او قسم پا خدے کہ دمرا میں شہوت او تختے دا چھے اگر دا گناہ والا خوصے کہ خپلی بی بی تا میں ہم سوچ نہ پیدا کیے گی لیکن لورو دا کمال خبر دا چھے زان لو خپلی لورو خد لو خور لا دا بل نہ نخوخے نو تا دا بل خور لور سراولے ورا سمرا لویا فلسفه شو پکې خې غړا بکې دا یو طریقه شو دال لکم شیخ وګه نو بل لخوخ کا ځان له نخوخه خور له نخوخه بور له نخوخه بل له ولې خوخه او به دوی مثال زمونږه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دا مفتی اعظم پاکستان تیر شوی یو زمانه کې د ټول پاکستان لوی عالم او لوی مفتی د کل پاکستان لوی مفتی او لوی عالم اغوی وی پدار العلوم دیوبند کې وما پدار العلوم دیوبند کې چې زپات کې دما نو الته لوی عالم
میاں اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خو د خپل زمانه لوی عالم کوم تفسیر کې لیکلي تفسیر معارف القرآن په اردو کې لیکل دي یاره زم چې څوک په اردو پوهیږي دا تفسیر ځان سره خامخا وساتي ډېر خشته طریقې سره او دا عام فهم انداز سلیس انداز چې اردو خوانان پړې راسانه د قرآن شریف فائدہ ته اخیستی شي اتو جلدو کې اوسه پښتو کې ترجمه شوې ده او تقریبا انګریزي کې او په مختلف جوبو کې ترجمه شوې ده وې د میا صاحب اصغر حسین رحمت الله علیه مل مشوم اره بزرګو دا اکابر علماء دیوبند دي د الله ډېر لوی شان ورکړي چې ته مقراشي ان شاء الله نو دا علماء دیوبند یو شان دتا ان شاء الله بیان وکړو وې چې دې مل مشوم نو ډوړې مې وسره وخوړه چې ډوړې مې وسره وخوړه نو هغه درستخان په خپل غونډاو او قربله په کارم نه کې د مېلما اکرامو کې د مېلما عزتو کې نو چې ډوړې خوړلې شو نو درستخان یې غونډاو نو ما ورته صاحب دا درسته او زما استاد وای اوس استاد دی او د شاګرد دی مفتی شفیع صاحب وای ما ورته وی چې صاحب دا درستخان به زغون کم ته ما غونډاو اگر چې زما علم ما او ته کشته مشره د کشره ما تو استاد دی او د شاګرد دی ما درستخان به زغون کم وی میاس غر حسین صاحب رحمه الله ما ته وی چې ته د درستخان په غونډولو پیګي نو ما وی چې د درستخان په غونډولو زه ولې نه پوهېږم درستخان به څنګه غونډوم ما یو ځل مفتی صاحب او مفتی فرید صاحب رحمه الله زمونږ استاد و زمونږ پیر او شیخ هم نو یو ځل ما ته وی ما به سره خدمت کو کتاب به مو سره وړه نو یو ځل ما ته وی اوبه راوړه یخې اوبه راوړه مې خجي نو ما ته وی دلته راشه وی یخې اوبه پیژنې نو ما وی که زه ورته ووایم چې نه پیژنم وی به چې ته څنګه یخې نه پیژنې دا خو د پښتو لفظ خو دې کې څه چل دی ځکه یخې اوبه خو هر سړی پیژني چې یخې راوړه یخې خو د کې اوبې پکې واوره واچوه نو ما ته یخې پیژنې ما جی تاسو به راته وښایئ که نه وی څه ته وایي ما چې یخې خو دې ته وایي چې واوره پکې واچوم د هغه کمره کې پرچ پروت و واوره پکې واچوم ما ته وایي دې ته یخې نه وایي ما چې څه ته وایي وایي واوره کې اوبه واچوه دې ته یخې وایي واوره کې اوبو کې واوره واچوه واوره کې اوبه واچوه لکه د واورې د جام د پاسه اوبه ور واچوه چې دا هغه اوس کوم اوس دا یخې دي خو ډېرې یخې دي که نه او دا هغه مقصد چې د یخو نه کمونه هغه دغه نو مفتی صاحب وایي مفتی شفیع صاحب وایي ما ورته وایي چې صاحب دا درستخان به زه غونډ کړم وایي ما ته وایي درستخان په غونډولو پوهېږې یا خدای درستخان غونډول خو اسانې خو راته وې که که نه ما ورته وایي چې صاحب ته راته چل وښایه اوس که ویم چې نه پوهېږم نو وایي چې ته څنګه ځوان زلمې سړی او ملا مې او که پوهېږم نو دې کې د څه چل دی ما ورته وی صاحب ته راته چل وښایه وی ښه د دسترخوان د غونډولو په چل کې دې زه پوهېږم د دسترخوان د غونډولو چل دا دی چې کله ډوډۍ وخورو نو زه دا ډوډۍ دا پوټي راوالم د دسترخوان د غونډولو په چل دې پوهېږم ما وی ښه چل د دسترخوان د غونډولو راته وښایه دا کوم ځای نه پرېوت دلته کې غونډولو چل دا دی چې وی زه کله ډوډۍ وخورم اوس ګوره دې ته همدردی دیتا وای احسان دیتا وای انسان خو سکے نو دا چلو کما چې دا غټ غټ پوټي جوړای چې کبي پاتې شي کنه دا غټ غټ پوټي او پاتې شي زمون او زیاتی نو دا غریبانانو خلکو لورکم بارا غونکم نو چې کم غریبانان خلکی نو دا زاغوی لولېګم دا ګوره انسان سره همدردی شو چې کم پدې کې لګ لګ غټ غټ پوټي وي چې هغه انسان نه نور کوم باندې سړی خپه کېږي نو هغه یو ځای دی هلته وغورځوم چې دا مارغان او کمترې وخوري دا هلته غورځوم او چې کوم ډېر نري نري وي دا پوټي چې دا خلک یې ټک ورکړي او ځمکې ته یې وغورځوي دا پوټي راغونډ کړم دا ډېر نري نو دلته میګري د میګو سوړي دي دا هغې ته وغورځوم او چې کومه غوښه پاتې شي چیمړې میمړې کمې غوښې او چیمړې پاتې شي نو دلته پیشوګان دي دا یو ځای کې وغورځوم نو هغه پیشوګان راشي وخوري او چې کم خالي اډوکې پاتې شي او هغې پورې څه غوښه مخې نښتي نو دا ځای سپي دي هلته راغونډېږي هغه سپو ته واچوم
او چې کوم هغه سیزونه پاتې شي میوه والا د میوه پوستکی پاتې شي د ام پوستکی پاتې شي او د کیلې پوستکی پاتې شي نو هغه غلې غوندېوالم او دریاب کې وغورځوم دلته ډیران کې نه غورځوم ولې د ګاونډي بچي به وویني نو خفه به شي چې دې کیلې خوري هغه پلار خو مالدار دی نو کیلې مونږ خوړل او زما پلار غریب دی نو زما د کیلو او د ام درک نه لګي نو چې کم پوستکی پاتې شو د اچا د خوراک نه د میوه نو هغه زه سین کې دریاب کې او کنده کې وغورځوم دیتا سوچ وای دیتا فکر وای او حضرت دا داسې درستخان غونډول باندې موږ نه پوهیږو دیتا درستخان غونډول وای دا عقل غواړي عقل چې دا سوچ دیو کو چې دا پوټې سي بے ځایه غورځيږي مونږ خلک ټول لاو ډیران کې غورځو ټیک تا د ډیران نیم حیوانات اوس پی خوري لیکن هغه ډوډۍ ده مزیدار ډوډۍ ده نو کم از کم چې نور سنینو دا ولې غورځي غریب له ورکه کړه دا چې مسکینان شته چې دا غي د نوړې ډوډۍ درکته لګي هغه له ولې نه ورکه او چې کم ډیر پوټي وي نو ولې پړې راځای کې ولې ښه کې چې تغاله تو غورځي پښوګان بخوري کړه دا سوچ دی دا فکر دی او کټوی چې خزه پخای د خزه همدردی وسوره کټوی چې خزه پخای وغه پخای الوګان پخای او یو خزه پکې یو قاشوغه دو قاشوغه یو سمسه او بواچولې چې مثال پتا وردا کټوی د پخوم کې لوګ وخدو د لدون خوروا پکار ده د خزو ته پخپل اندازه خپويږي نو راشي یو سمسه او بپکې زیاته چمسه د پاره کچه ته فقیر مسکین راغی سوال وکړو دا غي سشوا کچته چونی आवाज وکړو دې پیدا راغی سشوا ملما انسان دې کراغه دا داغي سشوا نه فقیر راغی نه مسکین راغی نه ملما راغی او ماغه قسم سه خوروا دې خزه ورده بچو او خورا ثواب د هغه ټولو نیتونو شو چې دې کم نیت کړی دي دا سشوا لکه کټوي کې فقیر مخوړه کټوي کې مسکین مخوړه کټوي کې ملما مخوړه او په کټوي کې چنیو طالب مخوړه نیت لیتے با دا خیگل نیت کهو بس کور لخو تاسو ټول سودا راوړی کړه لکه ټول